بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې واستئ. ماشومان او ګلونو لیدونکو، تاسو نن یو بل مضمون ما راوړی دی، هغه هم د ساينس په هکله دی. یو فرست کلاس لپاره یا د اول صنف لپاره چې دی یو ویډیو چې دی هغه موږ مخکې هم کړی و د باډي پارټس په هکله، خو ځینې باډي پارټس نور هم پاته دي. موږ ورو ورو په مخ کې ځو. پکې راځو نن دویمې برخې ته. هغه برخه چې دی د ساينس چې دویمه برخه چې دی هغه موږ تاسو نن بیان کوو یا تکرار کوو یا تاسو ته ښیو چې کوم شیان چې موږ باید زده کړو. پکې ماشومان دلته ما هر څه مخکې نه مخکې تاسو ته لیکلي دي او مخکې نه مخکې مې تاسو ته جوړ کړي دي، تر څو تاسو وخت هم ډېر ضایع نه شي پکې او تاسو په ډایرکټ وکولی شئ چې خپل زده کړې ترلاسه کړئ او خپل کار ورباندې شروع کړئ. ماشومان دلته خو لومړی ما تاسو ته ویلي دي، بیا یې هم درته وایم، بیا یې هم درته وایم، څو ځلې ته تکراروم چې خطکشي مهمه ده. خطکشي ډېره مهمه ده. خطکشي به کوئ تر څو ستاسو کتابچې منظم راشي. ګورئ ماشومان، ما دلته یوه ورقه جوړه کړې د ځان لپاره او تاسو د ښودنې لپاره څومره ښایسته ښکاري. دې خواته مې یو رسم کښلی دی او دلته مې یو خطکشي کړې ده. که چېرته هم خطکش په وسیله باندې ما خطکشي نه ده کړې، ګورئ ماشومانو همداسې یو ډیزاین مې ورکړی دی، د مارکر په وسیله باندې مې ورکړی دی تر څو مارکر باندې ښایسته راشي. تاسو به هم همداسې مارکر نه استفاده کوئ یاست او همداسې به ورڅخه کار اخلئ یاست تر څو ستاسو کتابچې منظم راسي. ماشومانو زه تاسو څو ځلې هره ویډیو چې جوړوم تاسو همدا خبره تکرار کوم او هر ځل درته وایم چې خطکشي به مهمه وي، رسامي به پکې مهمه وي. دا ولې؟ دا په دې خاطر تر څو ستاسو کتابچه چې دی هغه منظم راځي، تر څو ستاسو خط پکې ښایسته راشي، تر څو تاسو ته هم خوند درکړي، څومره خوند کوي درس او مطالعه چې په ښایسته په منظم ډول باندې تکرار سي. هغې نه وروسته دویمه خبره بیا هم دا هماغه خبره چې ډیټ، میاشت یا منت او هغې نه وروسته به کال یا هغه ایئر چې کوم دی هغه به پکې لیکئ. سبجیکټ، زموږ سبجیکټ ساينس دا. ټاپک مې درته ویلی دي لیوینګ تھنګس اینډ نان لیوینګ تھنګس. زموږ نننی عنوان چې دی هغه لیوینګ تھنګس اینډ نان لیوینګ تھنګس دی، یعنی ژوندي شیان یا ژوندي موجودات او غیر ژوندي شیان یا غیر ژوندي موجودات. موږ نننی درس چې دی په ساينس کې دی چې یعنی ژوندي موجودات کوم چې دی لیوینګ تھنګس او اینډ نان لیوینګ تھنګس یعنی غیر ژوندي موجودات چې دی هغوی ترمنځ باید موږ پوه شو چې دوی توپیر څه شی دی. موږ خو دا شیان ډېر لیدلی دي، دا شیان مې ډېر لیدلی دي چې لیوینګ تھنګس اینډ نان لیوینګ تھنګس چې دي په موږ په خپلو سترګو باندې وینو. یعنی په نړۍ کې چې دي دوه رقمه شیان دي، یو چې دي کنه لیوینګ تھنګس دي او بل چې دي نان لیوینګ تھنګس دي. یعنی یو چې دي ژوندي دي او بل چې دي غیر ژوندي دي. نو بس باید موږ په دې باندې پوه شو چې د دوی ترمنځ توپیر څه شی ده، هغه باید پوه سو. ماشومانو ما ټاپک لیکلی ده، په یو مارکر په استفاده کړې ده. تاسو هم کوشش وکړئ چې له مارکر څخه استفاده وکړئ او هغه کوم اصول چې ما تاسو د الفابیټس ښودلي وو هماغه اصولو باندې مخ ته لاړ شئ. راځئ ننني درس ته توپیر یې باید موږ پوه سو. اول توپیر چې دی، ژوندي موجودات چې دي حرکت کوي. ژوندي موجودات حرکت کوي، غیر ژوندي موجودات حرکت نشي کولای. تاسو په سترګو وینئ کنه یو انسان حرکت کوي کنه، یو مارکر چې دی هغه حرکت نشي کولای تر څو هغه ته د یو انسان په وسیله باندې حرکت ورنه کړي. ژوندي موجودات تغذیه کوي. دویم توپیر چې ده، ژوندي موجودات تغذیه کوي او غیر ژوندي موجودات تغذیه نشي کولای. تغذیه یعنی څه؟ یعنی ژوندي موجودات چې دي هغه خوراک کوي، خواړه خوري، خپل ځان ته هغه ورکوي، انرژي ورکوي، خو غیر ژوندي موجودات بدون د دې چې خوراک وکړي هماغه خپل ژوند ته دوام ورکوي. ټول ژوندي موجودات وده کوي، یعنی ټول ژوندي موجودات چې دي رشد کوي، نمو کوي، غټیږي، خو غیر ژوندي موجودات وده نه کوي. لکه یو مارکر تاسو لیدلی چې کله وده وکړي نه کوي کنه، هماغه خپل حالت باندې پاتې کیږي. نو دا هم یو توپیر دی. بل توپیر دی، ژوندي موجودات تکثر کوي. تکثر یعنی څه شی؟ ژوندي موجودات چې دي بچي زیږوي، خپل نسل ته دوام ورکوي چې نور نسل رامنځته کړي، خو غیر ژوندي موجودات تکثر نشي کولای، هغه په خپل عادي حالت کې پاتې کیږي. اوس د مثال په ډول یو مارکر یا یو قلم یا یو پنسل تاسو وینئ، هغه کله تکثر کوي، بچي زیږوي نه زیږوي کنه، هماغه عادي حالت کې د یو دانه مارکر ته همیشه لپاره به یو دانه وي. خو ژوندي موجودات که حیوان وي، که انسان وي، که هر شی وي، هغه په یو حالت کې نه پاتې کیږي، هغې نه ماشومان نور رامنځته کیږي، نسل ترې زیاتېږي. نو تکثر معنی یعنی د هغه کورنۍ نوره پسې غټېږي. یو ځل تاسو بیا تکراروم، ژوندي موجودات حرکت کوي، غیر ژوندي موجودات حرکت نشي کولای. ژوندي موجودات تغذیه کوي، غیر ژوندي موجودات تغذیه نشي کولای. ټول ژوندي موجودات وده کوي، غیر ژوندي موجودات وده نه کوي. ژوندي موجودات تکثر کوي او غیر ژوندي موجودات تکثر نشي کولای. همدومره توپیر یې بس دی. ماشومانو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ټول توپیرونه باید وګورئ، یعنې څومره توپیر سي دي. همدومره ساينس کې یعنی موږ پوه سو. اول په دې باندې موږ ډېر مهمه برخه ده د ساينس، یعنی موږ په دې پوه سو چې یعنې انسانانو د حیوانانو همدارنګه هغه کوم شیان چې دي غیر ژوندي دي هغوی ترمنځ کوم توپیر سي دی، په دې باندې موږ پوه سو.
نو هغه د دې لپاره چې ماشومانو تاسو پوه سئ سره نننۍ لپاره تاسو ما دا درس راوړی دی اخر کې یو ځلې بیا هم درته وایم فرست کلاس له دې نه ډېر استفاده وکړئ مطالعه وکړئ یاسته خپله بیکاره وخت چې تاسو ته نن اوسنی ښوونځی چې دی اوسنی ښوونځی چې دی هغه ډېر کوشش کوي تر څو تاسو ماشومانو ته انلاین درس ورکړي او خپل زحمتونه کوي که چېرته والدین له موږ سره 10% هم یو څه کار وکړي نو ماشوم کولی سي یو څه امادګي ولري تر څو چې مو مکتبونه شروع کېږي نو هیله مې ده ډېره هیله مې ده اول مې د دوی والدین څخه هغې نه وروسته د دوی ماشومانو څخه چې کار وکړي په ماشومانو باندې هغه بیکاره وخت چې ده هغه بیکاره مه ضایع کوئ یاستئ هغه کې یو څه مطالعه وکړئ او ماشومان مو اماده کړئ تر څو چې کله مکتبونه شروع کېږي ډېر څه زده وي تر څو معلم یا هغوی کوم استاد چې دی هغوی وکولی شي چې نور هم درسونو ته پرمختګ ورکړي نننی ساینس درس هم دومره دی بیا هم درته وایم هر درس چې شروع کوئ یاسته خطکشي ډېر تاریخ عنوان هر څه به کوئ مارکر استفاده کوئ کلرس استفاده کوئ او بل دا چې منظم او دا کوم درس چې ما نن درکړی دی دا په خپلو ماشومانو باندې هم زده کړئ او هم همداسې یو ورقه یو ښایسته پیج منظم جوړ کړئ او هغه کې خپل درس ولیکئ د بل ویډیو لپاره خدای پامان